د افغانستان او هند لوبي په اړه ضروري معلومات. د هند او افغانستان پر دغه لوبي باندې د جعفران لیکنه کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ، خو له هغه مخکې یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. په نیوزرلینډ باندې د لوبي تر بایللو وروسته د هند کپټان ویرات کوهلي وویل چې لا هم په نړیوال جام کې د پرمختګ هیلې نه دي مړاوې شوي. هند دوه لوبي بایللي او که افغانستان هم له خیره ترې وګټله کډې به باروي. هند تر سخت رواني فشار لاندې دی. کوهلي ویلي دي چې لوبغاړي زړور نه لوبیږي. له پاکستان او نیوزرلینډ سره موږ ولیدل چې د هند سرتوپ وهونکي په بد وضعیت کې دي او یو هم ښه ځلیدلي نه دي. هند له شک پرته غښتلی متوازن او مجرب ټیم دی، خو دغه نړیوال جام کې بخت هماغسې کوټی دی. له موږ سره د لوبه کې هم همداسې وي. افغانستان په تیرو دریو لوبو کې د پچې له ګټلو وروسته لومړی توپوهنه کړې ده. که یې له هند څخه هم پچه وګټله ممکن بیا همدا کار وکړي. علت یې هم معلوم دی ځکه چې افغانستان په ورو توپچوونکو ډېر تکیه دی او فکر کوي که نسبتا ښه هدف ورکړي توپچوونکي به مخالفه لوبډله کنټرول کړی شي. له هند سره په لوبه کې که افغانستان له 150 هخوا هدف وټاکه هند ته به یې پوره کول اسان نه وي. له پاکستان سره لوبه کې مو ولیدل چې افغان توپوهونکي له تیزو توپچوونکو سره ستونزې لري. هند به خامخا دا نقطه درک کړې وي. ولې باید حشمت راشي او کریم جنت کینول شي؟ له هند سره په لوبه کې زما په نظر دوو بدلونونو ته اړتیا ده. اصغر افغان نشته او حشمت شهیدي باید په ځای ولوبول شي. کریم جنت د کینول شي او مجیب د بیرته راوستل شي. ګلبدین شته او خپله برخه اورونه هم کولی شي چې کریم جنت ته ضرورت نه پیدا کیږي بیخي. او فکر نه کوم چې د کریم جنت بیټینګ ته د هم ضرورت پیدا شي. طبیعي ده چې د حمید حسن تیرې لوبې ته په کتو باید هغه ټیم کې وي. هند تیز توپچوونکي لري او افغانستان لوبډله میډل آرډر کې یو داسې توپوهونکي ته اړتیا ده چې هم وکټه وساتي او هم د یوه او دوو منډو کولو ظرفیت ولري او دا ظرفیت او قابلیت په حشمت کې شته. محمد نبی راشد خان او مجیب الرحمن د هند له ټولو لوبغاړو سره لوبېدلي دي، یو بل سره ښه پیژني او په داسې یو حالات کې ورسره مخامخ کیږي چې هندي لوبغاړي تر غرونو فشار لاندې دي او د افغانستان قوي بالنګ ته په کتو به په هند باندې فشار نور هم زیات شوی وي. د افغانستان تیز توپچوونکي حمید حسن تر لوبې مخکې په خبري کنفرانس کې هیله وښوده چې افغانستان د هند د ماتولو ښه فرصت لري. هغه وویل چې هند تر فشار لاندې دی او که افغانستان ښه هدف وټاکي افغان توپچوونکي د هند توپ وهونکي کنټرولولی شي. همدارنګه په اخره کې هم د کرکټ څخه درې مهم خبرونه در سره شریکوم چې شرف الدین اشرف د اصغر افغان په ځای د لوبغاړو په لیست کې ځای شوی او ګربز هم شکر ښه دی لوبیږي په خیر. هغه له نیمیبیا سره لوبه کې لږ جبل شوی و. د یو بل لوبغاړي د استعفا خبر هم ممکن اعلان شي. ښه به دا وي چې دا اعلان د نړیوال جام په پای کې وشي. د هند او افغانستان لوبه په ابوظهبي کې ده چې د کابل په وخت د ماښام په شاوخوا 6:30 او د واشنګټن په وخت د سهار په 10 بجو پیلیږي. د افغانستان د بریا په هیله تاسو هم د افغانستان لپاره دعاوې وکړئ چې دغه لوبه وګټي. تر بیا مو په لاس په ارام ښه وخت ولرئ.